نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ 15 لیکچر دی د ایکسل باره کې او راځو خپل درس به شروع کوو. راځو ایکسل ته او چې ایکسل مو کولاو کړو په ایکسل کې به راشم دغه اپشن ته. نن به داخله دغه اپشن وایو. ښه دا خو مې ویلی دې کې به نن کار وکړو. دا ټول ټیبل سره یو شان دي خو بیا دلته لیکم چې نیم، دلته لیکم جاب او دلته لیکم سیلري، یا دلته ولیکو که نه امپلای نیم دی او سټیټ. دلته به ولیکو سټیټ، ځه دلته ورته ولیکو سټیټ ورته ولیکو او دلته ورته ولیکم چې سیلز، دلته ماته سیلز ولیکل. نیم کې ځان فرض مثال لیکم جان، صحیح ده، او دلته کلیک کوم او راځم فرض مثال سوري 12 دانې وبسي، دلته مې دا واست. دلته داسې کار وکړه دا جان ښه امپلای ښه سټیټ داسې کار وکړو، داسې کار وکړه که نه دا ورته ولیکم چې فرض مثال ننګرهار دا موږ سره ننګرهار شو. طریقه دې ځکه ده دا ګوره ښه ماوس په کنټرول بټن ونیسئ، کنټرول ماوس په کلیک یو دوه سوري داسې په کار وکړئ، ماوس بټن ونیسئ کنټرول یو دوه درې څلور کنټرول به پرېږدئ. دلته ولیکو فرض مثال چې لوګر دې ولیکل شو، کنټرول انټر ووهه ټول لیکل شو. خبر پام دی یو ځل بیا کنټرول بټن ونیسه، ګورئ کنټرول مې ونیول، دلته ولیکو فرض مثال کابل. دا ډیټا ما لږه وړه واخیسته په دا ما غټه اخیستې وي، کنټرول انټر ډیټا باید ما ډېره غټه اخیستې وي، ما ډېره کم ولیکل. او دا څه حالم داسې کار وکړو، دا صحیح به ولو دا څه او په دې صحیح دې صحیح نور څه وکړي چې دی 9,000 سیل شوی 9,000 کنټرول انټر صحیح شو که نه. هم دې ساحه کې او په دې ساحه کې سیل شوی د 9,000 روپۍ کنټرول انټر. هم داسې کار په دې ساحه کې او په دې ساحه کې سیل شوی 12,000 روپۍ کنټرول انټر. هم داسې کار وکړه دو به سره یو شان دې راولم دې ساحه کې او دې ساحه کې سیل شوی دی 3,200 روپۍ کنټرول انټر. دې ساحه کې په دې ساحه کې سیل شوی دی 4,000 روپۍ صحیح شو که نه. دا ولیکل شو هلته ولیکم چې فرض مثال 13,000 روپۍ صحیح شو. ښه دا ټول مې سلیکټ کړه. اوس راځم دې دپاره به چې شی واخلم ټیبلز ورته واخلم آل باډر وکړم او راځم دا ورته لږ برابر کړم، صحیح ده که نه. اور به دا چې ته بدلو ټیبل ته بدلو، ټیبل د بدلولو لپاره لنډه لاره څه ده کنټرول ای اوکې ووهه، کنټرول ای باندې ټیبل ته بدل شو. اوس راشه هوم ته، هوم ډب کې انسرټ ته راشه او دې باندې کلیک کړه. چې دې باندې کله کلیک کړه که نه وایي تا ته وایي څه رقم لوکیشن ته درکړه، ما ته داسې لوکیشن راکړه اوکې ووهه، تا به وګورې دا داسې لوکیشن درکړي. یا داسې مه کوه دا بیخي ګوره ټیبل نه نالم، ګوره ټیبل نه مې خواږه صحیح شو که نه. ترمه 0 یا 0 شو یا 0 شو صحیح شو. دا مې واغسته که نه دا سلیکټ کوم، سلیکټ مې کړه او راځم انسرټ ته، انسرټ کې راځم ریکمنډیډ لیټر ته راځم صحیح شو. تا ته څه وایي ته بلینک راکړه، ماته راکړه، ګوره ما ته تش راکړه، تش مې واغسته. ته داسې کار کړه ما ته اول نومونه راکړه، تا ته به نومونه درکړي، ته بیا ما ته چې یو کس سیلز راکړه، تا ته به ووایي چې فلانکي سړي دومره سیل کړی او بیا ما ته سټیټ راکړه، تا له به سټیټ درکړي. ته ما ته سټیټ تا له به سټیټ درکړي. ته نه ما داسې ما ته مه راکوه څنګه راکړه ته داسې کار کړه ما ته یوازې سټیټ راکړه، ما ته یوازې سیل راکړه چې په کوم ولایت کې څومره سیل شوی دی. تا ته وګوره تا ته وایي چې په کابل کې دومره شوی دی، په لوګر کې دومره شوی، په دې کې دومره شوی، ټوټل شی کېږي دومره کېږي صحیح شو که نه. ته داسې هم کوم داسې کار وکړه چې ما ته یوازې نومونه راکړه، ما ته سټیټ راکړه، ولایتونه راکړه، تا ته به نومونه درکړي ولایتونه به درکړي. او که ته ورته چې نه ما ته یوازې شی سیلز راکړه او نومونه راکړه، تا ته به یو سیلز او نومونه درکړي. په دې باندې خو پوهېږي که نه. دا ټیبل خپله هم دا معنی لري. اوس ته غواړې چې ټیبل واخلي، دې نه ټیبل جوړ کړي، ټیبل ته جوړول شي الریډي دا ټیبل دی که نه، او ټیبل نه یې خوا کول غواړې ته به څنګه شل کړې، دې باندې به کلیک کړي، څنګه شل به وکړي را به شي ډیزاین ته به راشي انالایز ته ښه دې ته غواړې ډیزاین ورته وکړي، ډیزاین ورته هم ورکولی شي، دې ته راشي داسې ډیزاین ورته ورکړه، ډیزاین ورته ورکړه صحیح ده که نه. ډیزاین ورته هم دلته چې کلیک کړي، دلته چې کلیک کړي ګوره دې ورته هم نور کارونه هم کولی شي. ته ما د A to Z یې کړه، A to Z به شي لوی نه کوشني نه لوی ته، لوی نه کوشني ته ګوره ښه داسې کار وکړه، داسې به شي غټ نه کوشني ته صحیح شو که نه. انسرټ ټایپ باندې خو پوه شي. اوس راځو دلته یو بل شیټ اخلم، ګوره داسې یو شیټ مې واغست، دلته راځم ګوره دلته مې شیټ ته راغستی، ټیبل باندې کلیک کوم سوري
څه ګورئ دا ټیبل ته بدلېږي که دې باندې چې کلیک کړئ باندې چې کله دې کلیک کړه راشه پاس راشه او آل بارډر ورته اغوستي الرېډي آل بارډرز دا والا او ټیبل دې چینج کړي انسرټ باندې کلیک او ټیبل ووهه اوکې که ټیبل ته به چینج شي اوس دلته راشه دې نه ډیزاین ورکړه او مخکې لیکچر کې په دې باندې تیارې ما خبرې کړي دي دې باندې څه شو پیو ټیبل باندې خبرې کړي دې دواړو فنکشن مو فرق نه کوي یا بل کار وکړه دې باندې کلیک کړه دې کې به اضافه خبرې وکړو پیو ټیبل باندې کلیک کوم ته همداسې کار وکړه که نه ایګزست ورکشیپ پاتې راکړه ساحه ورته وټاکه ته ما ته ساحه وټاکه او ایکسل اوکې کړه تا به دلته ټیبل درکړي اوس ته ګوره ته ما ته نمونه راکړه ته ما ته نمونه راکړه اوس ما ته سټیټ راکړه سټیټ به درکړي ته ما ته نمونه راکړه او سیل ته راکړه در به سیل درکړي معنا دغه ټیبل خو دی تا به دا ټیبل په اسانه طریقې باندې درکړي خو دې پام دی دا ټیبل پیچلی دی که نه دا ټیبل به راواخلي په څه شي به ترکیب وکړي په اسانه طریقه به یې څه کړي بدل کړي زه راځم یو نوی شیټ اخلم ته چې غواړې نوی ټیبل واخل ته کلیک کړل دی نوی ټیبل واخله نوی ټیبل هغسې شي نوی ټیبل واخله دلته اوس نوی ټیبل هم هغسې شي نوی ټیبل مې واغست غټۍ نورې هم غټ کړه دلته اوس نوی ټیبل هم هغسې شي پام دی ورته نوی ټیبل ورته واله زما نوی ټیبل نه دی په کار مشکل شته معنا په دې دواړو کې خو ستا مشکل نه وي که نه مشکل حل شو که نه دغه پیو ټیبل دی کو ریکمنډډ پیو ټیبل دی دا دواړه ګورئ دواړه نومونه هم سره یو شان دي ګورئ پیو ټیبل او ریکمنډډ پیو ټیبل دې دواړه فنکشن دومره فرق نه کوي د دې ګټه موږ سره چې شی دې ګټه موږ سره دا ده کله چې موږ وغواړو یو لوی ډیټا موږ سره یو غواړو چې هغه ډیټا موږ ځان ته اسانه کړو پیچلي موږ ځان ته اسانه کړو موږ د پیو ټیبل نه ګټه اخلو اوس پوه شو لکه فرض مثال موږ سره دا ډیټا و دا ډیټا دا موږ اسانه په دې شکل باندې راوستو څومره اسانه شو اسانه شو که نه پخوا موږ سره چې وه سخته وه اوس موږ سره چې شو اسانه شو ښه زه اوس راځم پکچر ته که دلته ته غواړې پکچر راولي لکه فرض زه پکچر راولم دلته کلیک کړه پکچر راوله هم پکچر هم راوستی شي کوم ځای کې پکچر غواړې پکچر راوله صحیح ده پکچر هم راوستی نه پکچر راوستی شي که دلته راشي انزرټ ته په انزرټ کې آنلاین پکچر غواړې آنلاین پکچر راوستی شي څنګه کویش بیا دا غټ کړه داسې غټ کړه دا دی که نه دا دی که نه ګوره غټ شو دلته ورسره بیا څنګه چلو کوي داسې ورسره دا غټ کړه دلته ورسره پکچر راولو ګوره پکچر ته راشه چې سیل هر څومره کړي دلته کلیک کړه او دا وړوکی کړه دا وړوکی کړه دلته ورسره راولو څه شو پکچر او تصویر سره راځي لکه فرض دلته ورته ولیکه نوم پلار نوم سیلز پکچر څه شو هر څه سره راوځي شو چې برابرې کوه سره هېڅ مشکل نشته برابر شو سره صحیح ده دا ستا پوښتنه وه نن دپاره همدومره درس